یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې د الله جل جلاله د نوم سره جل جلاله ویل ضروری دي کنه؟ محترمو، د الله جل جلاله د نوم سره د عظمت والا صفت ذکر کول واجب دي. الله بنوي، الله تعالی بوي، الله جل جلاله بوي، الله جل شانه بوي. دا الله خو مالک او خالق زمونږ او ستاسو دی، نو دا غنوم به په قدر غستې شي. کم ملګري چې یوازې وایي الله دا وایي او الله دا فرمایي، دا خبرې نه دي، بلکې د الله نوم د عظمت سره ذکر کول پکار دي. دې دپاره دا فتاوی عالمگیری ده او 5م جلد دی او د دې صفحه ده 215 صفحه ده. دې داسې وایي: ويستحب ان يقول قال الله تعالى ولا يقول قال الله. دا مستحب دي چې داسې به وایي چې قال الله تعالی، داسې به نه وایي چې قال الله، داسې به نه وایي. بلا تعظیم، بغیر د تعظیم نه، بلا ارداف وصف صالح للتعظیم، بغیر د دینا چې داسې یو وصف ورپسې کی چې هغه دلالت کوي په تعظیم باندې. نو لہذا د بیا وروسته وایي رجلا سمع اسما من اسماء الله تعالی، یو سړی دی چې د الله تعالی د نومونو نه یو نوم واوري، یجب علیه ان یعظمه، په دې اورېدونکي واجب دی چې د الله تعالی تعظیم وکړي. او یقول داسې ووایي سبحان الله وما اشبه ذلك. لہذا دا یو عامه مسله روانه ده. الله فرمایي الله صحیح ده، لیکن هغې سره د تعظیم والا وصف پکار دی. ویونکي به هم وایي، اورېدونکي به هم وایي الله جل جلاله وایي، الله جل شانه وایي، الله تعالی وایي، یوازې بغیر د هغه وصف نه چې دلالت کوي په تعظیم، د هغې نه چې دی بغیر د الله نوم مه یادوئ. دا فتاوی عالمگیری ده، 5م جلد دی، 315 صفحه ده.